جنتی و بزمزم لري وطن لقمان غندي وهر رست مرهم لري وطن. اسلامي امارت د خپلې بودیجې نه په ټول افغانستان کې کومو ځایونو کې چې شفاخانه نه وي د ولسوالۍ د سطحې اسلامي امارت د خپلې بودیجې نه یو 10 بستره شفاخانه د هغې سنگ بنیاد ږدي جوړوي. هغې نه اولین دغه شفاخانه ده چې مونږ دغه مجلس ته راغلي یو د دې سنگ بنیاد یا د بنسټ ډبره ږدو. د دې نه وروسته انشاءالله په ټول افغانستان کې چېرته چې شفاخانې په ولسوالیو کې نشته دغه بهیر به غځېږي او ټولو ته به انشاءالله په ټول افغانستان کې به دغه شفاخانې جوړېږي. د صحت معیاري خدمات په نظام باندې حق دی ستاسو او دا مهمه موضوع ده ځکه الله رب العالمین فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. چا چې یو انسان ته ژوند ورکړ گویا کې ټول انسانیت ته ژوند ورکړ. نو دا به زموږ ستاسې د ورونو زموږ ستاسې د خویندو د ژوند د بقا دپاره یو سبب جوړ شي. دغه شفاخانې 10 بستره لري 50 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي او په دې کې به 4 متخصصین ډاکټران وي. یو به پکې عمومي جراح وي مثلا داخله عمومي اطفال متخصص ولادي نسایي. هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسې ورونه زموږ ستاسې خویندې تحمل کوي د دې ځینې مثلا یو مریض پیدا شي او هغه نورو ولسوالیو ته بیا شبرغان ته رسیږي نو طبیعي خبره ده چې هغه که طلب نشي نو ډېر زیات ازورده کېږي. نو دغلته چې کومه شفاخانه جوړه شي په دې کې اولي او ثانوي خدمات په دغه شفاخانه کې عرضه کېږي. نو دا د خوشحالۍ ځای دی چې د هغې سنگ بنیاد ته مونږ ستاسو مجلس ته راللو. تاسو بابرکته خلک یاستئ ځکه اسلامي امارت خپله بودیجه تاسو وینئ په ټولو ځایونو کې یو نه یو پروژه روانه ده. یو ځای کې سړک جوړېږي یو ځای کې کلینیک جوړېږي یو ځای کې مکتب جوړېږي یو ځای کې مدرسه جوړېږي. یو نه یو پروژه یو خامخا یو طرف ته به وینئ. دا د خوشحالۍ ځای دی او صحت د ټولو نه مهمه موضوع ده ځکه صحت که نه وي نو نه د الله عبادت په ښه طریقه باندې کېدلی شي او نه د مخلوق خدمت کېدلی شي. که صحت ولري یو څوک د الله عبادت هم کولی شي او د الله د مخلوق خدمت هم کولی شي. دا زموږ ستاسو دپاره ډېره مهمه موضوع ده او موږ دپاره د خوشحالۍ ځای دی چې په دغه دوردسته لرې علاقه کې ستاسو ملاقات کوو تاسې وینو تاسې قربانۍ ورکړي دي تکلیفونه هم ګاللي دي. د هغه تکلیفونو الحمدلله نتیجه دا شوه دا زموږ اول سنگ بنیاد دی. دا 318 ولسوالیو کې شفاخانې د اسلامي امارت د خپلې بودیجې نه هوډ دی او د هغې د زیاتو 50 شاوخوا تدارکاتي مراحل توی شوي دي. دغه اوله ولسوالي ده چې مونږ د اسلامي امارت د دغه خپلې بودیجې نه کومې شفاخانې جوړېږي د تاسو سره مجلس ته حاضرېږو. امروز امارت اسلامی تحکیمی شریعت و برای خدمت مردم هست لله الحمد بدون تبعیض لسانی و قومی و سمتی به تمام مردم مظلوم متدین افغانستان خدمت میکنه و کوشش میکنه که در هر بخش بالخصوص در بخش صحت زیاد توجه شود. لله الحمد توجه شده اند. در هر ولسوالی انشاءالله العزیز یک شفاخانه کلان به خاطر ضرورت مردم جور می شود.
تا که مشکلات مردم رفع شود. در آن نزدیکای ولسوالی آن هوایج که اونجا زیاد ضرورت است انشالله حل می شود. بعضی ضرورت که به دیگه شهرها ضرورت می شود و باز می توانه، خو اکثرش انشالله به امو منطقه حل می شود. برادرای عزیز باید ما شکر گزار باشیم و آن چیزا که سالها از او برخوردار نبودیم که اتحاد و وحدت است باید شکر گزار شویم. شبنم لري وطن